مننه دوستانو، تمه د روغ او جوړ خوشحاله به اوسئ. تاسو لپاره ما دوستانو د ګوبلین ماینینګ ګیمز کوم چې و هغه معرفي کړی و، خو بعضې ملګرو بیا ویل په دې کې څنګه ماینینګ سټارټولی شو. نو د دې په اړه هم تاسو ته ویډیو ترتیب کړی د لنډه شانتې چې څنګه کولی شو په دې کې ماینینګ سټارټ کوو کوینونه پکې وګټو دوستانو. نو په دې کې دغه برخه کې تاسو ته به زه اوس وښیم چې ډیلی ریوارډز اینډ ټسکونه دي دوستانو چې راشئ په دې کې تاسو کلیک واخلئ. په دې کې کوم ټسکونه چې دوی تاسو درکړي وي هغه ټول تاسو کولی شئ چې کمپلیټ یې کړئ او تاسو ته خپل ټوکن دوی پې درکوي دوستانو. نو دغه ټسکونه تاسو ټول کمپلیټ کړئ. ما فلحال یو کمپلیټ کړی دی او نور ټول پاتې دي. او په دې کې هغه ماینینګ برخه ده دوستانو، را به شئ په دغه ماینینګ برخه باندې به کلیک واخلئ او په دې کې لیول دي دوستانو. تاسو کتلی شئ دغه لیول دي چې دغه لیول کې ما لومړي لیول کې ماینینګ چې دی هغه سټارټ دی اوس مهال. دا ماینینګ سټارټ دی، دغه بیا تاسو کولی شئ چې کلیم کړئ. نو په دې کې دوم لیول څنګه اخیستلی شي دوستانو، هغه به تاسو اخلئ په دغه کوینونو باندې چې دغه پورته موږ تاسو سره شته دي، دغه به موږ تاسو ډېروو زیاتوو به او دوم لیول به اخلو. څنګه لومړي لیول کې خپل ماینینګ سټارټ کړو، را به شئ دوستانو په دغه ځای باندې تاسو کلیک ورته واخلئ. کله چې په دې ځای باندې کلیک تاسو ورته واخلئ دوستانو، په دې کې لومړی دغه لیول تاسو ته راځي. دغه خو ما دیارلسم لیول رسولی دی دغه ماینینګ سپیډ دوستانو. په دې کې لومړی دغه اپشن ده دوستانو، تاسو چې دغه اپشن ته راشئ په دې کې به تاسو دغه کوم لیولې چې دی دوستانو دغه ټول اخلئ. دغه کارټونه دي که نه دوستانو، دغه تاسو داسې اخلئ او کوم چې نه اخیستل کېږي هغه پرېږدئ او کوم چې اخیستل کېږي هغه به تاسو اخلئ. نو په دې کې بعضې نه اخیستل کېږي، ما هم بعضې دوستانو اخیستی، تاسو کتلی شئ دغه مو واخیستل شو. دغه ټول به تاسو کلیک کوئ او کوم چې اخیستل کېږي هغه به اخلئ او هغه ماینینګ به تاسو ته سټارټ وي او تاسو ته به ګټه دوستانو درکوي. نو بعضې کټونه په دې کې بند وي، هغه هم تاسو وروسته بیا چې کوئ او تعقیبوئ به یې تاسو ته بیا هم خلاصېږي. نو مثلا په دې کې هم داسې ښکته پسې راځئ، فکر کوم داسې مسلسل چې داسې پسې راځئ او دغه ټول اخیستل کېږي. نو دغه اکټیوي کېږي او موږ سره هلته اضافه کېږي او موږ تاسو ته بیا د ده ګټه رسېږي. نو زه دا یو ځل یې اخلم. ښه دوستانو دغه خو ما ټول واخیستل فلحال او نور نه اخیستل کېږي. او دغه د ماینینګ برخه ده دوستانو، په دې کې مې تاسو ته وړاندې وویل چې دغه 2 لیول هم تاسو ته 13 لیوله ورسوئ او لاندې خو نور هم خپل کلب دی. او ټولز برخه ده دوستانو، په دې کې دغه ټولز برخه ته چې کله تاسو راشئ په دې کې هم تاسو د هر څه اخیستلی شئ. مثلا دا په 80 باندې اخیستلی شئ دوم لیول او ما یو لیول اخیستلی. دغه ټول هم تاسو کولی شئ تر وروستیو پورې پر دغه تاسو کولی شئ په 1000 باندې واخلئ او دا په 500 باندې واخلئ. دغه ټول تاسو اخیستلی شئ. تاسو لیولې به پورته ځئ او ستاسو ګټه به زیاته وي. او دغه کارت او برخه دوستانو په دې کې دغه کارت که تاسو کټونه اخلئ دا هم اخیستلی شئ. مثلا دغه په 50,000 باندې تاسو اخیستلی شئ، دغه به ستاسو سره اضافه شي او د مال په 20,000 باندې اخیستلی شئ. همداشانتې په دې کې دوستانو به تاسو په همدې طریقې باندې کار کوئ. نو تاسو چې دوم لیول ته راځئ، اوس مثلا موږ په لومړي لیول کې یو او ما ته دغه لومړي لیول کې دغه کوینونه چې تاسو کله جمع شي دوستانو دغه به تاسو داسې کولی شئ د دې ځای څخه کلیکټ کړئ. او ماینرز برخه هم دوستانو په دې کې شتون لري چې دا مې وړاندې معرفي کړ چې په دې کې هم تاسو کټونه اخیستلی شئ. همداشانتې نوره دغه برخه ده او دغه برخه هم تاسو تشریح کړ چې په دې کې تاسو دغه کټونه په دې کې هم دا تاسو اخیستلی شئ او تاسو ته به خپله دغه کوم ټوکن چې دی هغه به ډایرکټ ستاسو جمع کېږي دوستانو. تاسو کتلی شئ دغه چې زه کلیکټ کړم او پورته به ماته جمع شي. دوم لیول به دوستانو موږ تاسو اخلو پر 1,00,000 باندې به یې اخلو. تاسو به دلته 1,00,000 کوینونه جمع کوئ او تاسو به دوم لیول هم اخلئ او تاسو به دوم لیول کې هم دوستانو بیا ګټه درکوي. ملګرو ګټه هم دی، تاسو ریفرل نه ما ویلي وو چې په ریفرل هم زیاته ګټه ورکوي. دلته تاسو کلیکټ کولی شئ. ما تر دې دمه ټوټل ارنینګ چې دی هغه چې دی مثلا او دومره ډېر پورته تاسو کتلی شئ، خپل حساب کتلی شئ چې دومره دی. او 2 انوایټیشن مې هم ورته کړي دي او دوی هر نفر په سر باندې 3,000 کوینونه هم دوستانو تاسو درکوي او د ملګرو ګټې هم درکوي. ملګري چې څومره ګټې کوي هغه هم تاسو درکوي. نو د دې کوټونه هم زه ستاسو لپاره پر ټلیګرام چینل کې نشروم. د ټلیګرام چینل لینک د ویډیو په ډسکرپشن کې هم شته دی، هغه کې تاسو لپاره هره ورځ نشروم او په دې کې خپل کوټونه هم دي، هغه په واسطه هم تاسو کولی شئ چې دغه ټوکن دوستانو راجمع کړئ. او بس ماینینګ به تاسو ته سټارټ وي او دغه ماینینګ به کېږي او تاسو به دغه ماینینګ بیا له دې ځای څخه کلیکټ وکړئ. کوم څومره چې لیول پورته واخلئ همدومره تاسو ته کوین زیات جمع کېږي. تاسو کتلی شئ ما ته جمع کېږي او زه لارې ته ورسېدل او دغه باید کلیکټ باندې کلیک اخلئ او پورته به تاسو ته خپل ټوکن دوستانو جمع شي.
نو همداسې هم ته لیول دي پکې دغه ټولې لیولې تاسو اخیستلی شئ هر لیول چې تاسو واخلئ خو باید تاسو دوستانو په دې کې چې کوم گیم دی که نه خو مثلا همدغه گیمز دې ته چې ته کله تاسو راشئ په دې کې ګیمونه دي په دې ګیمونو کې موږ تاسو به دغه دوه ګیمونه نه کوو دغه ریسکي دی او دغه نو ریسک گیم چې دی دغه به ترسره کوو دوستانو دې باندې به تاسو کله کلیک واخلئ د دې په اړه به تاسو خپل چینل کې هره ورځ کوډ شریکوم دوستانو نو د خپل کوډ لري او تاسو په هغه کوډ کې خپل کوینونه دوستانو تک او ټون کوین هم درته وځي او په دې کې تاسو ته تر 1-2 میلیونه دغه کوینونه هم وځي دغه روباټ دوستانو نو دغه راځو دغه گیم کې نن کوډ اخلو چې دغه کوډ به وګورو چې دغه کوډ کار کوي او که نه دوستانو په دې کې به تاسو ته داسې یوه صفحه راشي په دې کې موږ تاسو خپل کوډ دننه کوو مثلا دا کوډ چې د نخ دی او بیا هم نخ دی او بیا راځو په دې کې 7 او په دې کې بیا 4 دا کوډ دوستانو مثلا موږ ته د هره ورځې نوی نوی کوډونه راکوي او دغه کوډونه هم تاسو ته ټلیګرام چینل کې نشروم او راځو کمپاره باندې داسې کلیک ورته واخلئ خو دغه کوډ چې دغه 13 ورځ کوډ دوستانو دغه اوس نه اخلي او نوی کوډ چې نن بیرته بیا راځي دی 28 د نومبر چې نن 28 د نومبر دغه کوډ چې راځي او دغه کوډ به بیا تاسو لپاره دوستانو زه په خپل ټلیګرام چینل کې نشروم زما ټلیګرام چینل در سره وڅارئ کوډ باندې دغه ډول تاسو پکې برابر کړئ او کمپاره باندې بیا کلیک ورته واخلئ او تاسو کوډ به دوستانو هلته واخلي نو زه دوستانو ویډیو نور نه اوږدوم ویډیو چې تر همدې ځایه که خوښوي مې لایک کړئ دوستانو سره هم شیر کړئ څومره چې تاسو کارتونه استعمالوئ همدومره به تاسو ته ګټه دوستانو زیاتېږي نو حتما کوشش وکړئ تر څو په دې کې پورته دغه لیولې هم ترلاسه کړئ او په دې کې دغه پورته لیولې دوستانو واخلئ تر څو تاسو ګټه هم زیاته شي دوستانو نو ویډیو